ضیاء الرحمن عاجز صاحب وایي چې ځکه خو ماته هر انسان سترګه کږه نیولې، ځکه خو ماته هر انسان سترګه کږه نیولې، ما د دې هر یو سړي ته آینه نیولې. په هر مانځه پسې په اوښکو باندې ذکر کوي، په هر مانځه پسې په اوښکو باندې ذکر کوي. یو مسافر له یوې پېغلې وظیفه نیولې. ما چېرته دومره دردېدلی تصویر نه و لیدی، ما چېرته دومره دردېدلی تصویر نه و لیدی. یوې ړندې ماشومې لاسو کې دې ونیولې. یو مصور ورله تصویر څه په کمال جوړ کړی، یو مصور ورله تصویر څه په کمال جوړ کړی. د یوې پېغلې نه هغوی یو لوپټه نیولې. تیزه سیلۍ ده چې خالي کور مې څوک ونه ویني، تیزه سیلۍ ده چې خالي کور مې څوک ونه ویني. په دواړو لاسو مې د خپل کور دروازه نیولې. او ستا د کور ورته عجز داسې خاموش ولاړ، ستا د کور ورته عجز داسې خاموش ولاړ، لکه فقیر چې پورې ورته وي کاسه نیولې. دغه د ضیاء الرحمن عاجز صاحب یو غزل چې زما په خپله خوښ و، په دغه هیله چې ستاسې به هم خوښ شي. او زه غواړم چې د ضیاء الرحمن عاجز صاحب یا چې نور څومره هم شاعران دي، څوک چې معیاري کلام لیکي او زما په خپله کوم زړه ته پرېوځي، نو زه به هغه ستاسې تر غوږو رارسوم، په دغه هیله چې تاسې به هم خوښوئ او د خپلې خوښۍ اظهار به هم کوئ. ډېره مننه، ښاد او اباد اوسئ.